د ولایت مقام د دفتر رئیس راغلو مسؤلینو او میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او د دې غونډې د اهمیت، موخو او محتوا په اړه مختصره وینا وکړه. هلمند مستوفي د غونډې موخې روښانه کړې او زیاته کړه چې د دې غونډې موخه د مالیاتي نظام د امارت له لوري تجارانو ته د معافیتونو او د مالیې د اداري پړاوونو تشریح ده. هغه وویل که هر څوک د مستوفیت د کړنو او اداري کړنلارې اړوند نیوکه، غوښتنه او پوښتنه لري، کولای شي په آزاده فضا کې شریک کړي او موږ یې په اوریدلو خوشاله کیږو ترڅو وضاحت او شفافیت رامنځته شي. د مالیې وزارت د راغلي پلاوي په استازیتوب ښاغلي روزي محمد نیکمل د مالیاتي نظام او د اداري پړاوونو بشپړ تشریح وړاندې کړل. د عوایدو کټګورۍ بیان کړې، بشپړ وضاحت یې ورکړ او د اتحادیو له مسؤلینو څخه غوښتنه وکړه چې اصول په نظر کې ونیسي او عواید پر وخت تحویل کړي ترڅو د لا زیاتو سهولتونو څخه برخمن شي. غونډه کې د اتحادیو مسؤلینو په خپلوار سره خبرې وکړې، ستونزې او غوښتنې یې شریک کړې چې د ولایت مقام د دفتر رئیس، هلمند مستوفي او د مالیې وزارت پلاوي له لوري ورته جوابونه وویل سوه. ځینې ستونزې او حل لارې په لیکلي بڼه یاداښت شوې ترڅو د لوړو مقاماتو سره شریک شي. د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر په راستول سوي خبر کې راغلي چې هلمند والي وویل د ولایت مقام دروازې د ولسونو پر مخ خلاصې دي. هر راز مشروع غوښتنې او مستند شکایتونه یې اوریدل کیږي او د ستونزو حل کولو برخه کې به خپل هیڅ راز همکاري ونه سپموو. هغه ټولو راغلو مسؤلینو او ګډونوالو ته د اړوند مسایلو په باب د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ.